تازه د احمد مسعود مهم پیغام. آیا افغان سیاسي مشران به د یووالي لاره خپله کړي؟ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تحولاتو او بریدونو وروسته د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود یو تازه او د پام وړ پیغام خپور کړی دی. نوموړي د هیواد ټولو سیاسي څیرو ته بلنه ورکړې چې د اوسني حساس وضعیت په نظر کې نیولو سره باید اختلافات شاته پرېږدي او د ملي ګټو لپاره یو موټی شي. د هغه په وینا اوسنی حالت د دې غوښتنه کوي چې ټول افغانان پرته له سیاسي او فکري توپیرونو د خپل هیواد د ساتنې لپاره ګډ دریځ غوره کړي. هغه ټینګار کړی چې پر افغانستان هر ډول برید د ټول ملت پر وړاندې ګواښ دی او اړتیا ده چې په ګډه ورسره مقابله وشي. احمد مسعود همدارز ویلي چې د هیواد دفاع یوازې د یوې ډلې مسؤلیت نه دی بلکې دا د ټولو افغانانو ګډ مکلفیت دی. نوموړي باور څرګند کړی چې که سیاسي مشران، مدني فعالان او بیلابېلې ډلې سره یو ځای شي نو افغانستان کولای شي له روانو ستونزو څخه په قوي توګه ووځي. په خپل پیغام کې هغه د هم څرګنده کړي چې د هیواد د راتلونکي لپاره باید د همکارۍ فضا رامنځته شي څو ټول افغانان وکولای شي د ثبات او پرمختګ په برخه کې فعاله ونډه واخلي. په همدې حال کې سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول څرګندونې ښایي د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د تفاهم او نرمښت لامل شي، په ځانګړي ډول داسې وخت چې هیواد له بهرنیو فشارونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دی. بلخوا د پاکستان وروستي بریدونه د خلکو له پراخ غبرګونونو سره مخ شوي او ګڼ شمېر افغانانو یې غندنه کړې ده. راپورونه ښیي چې په ځینو سیمو کې ملکي زیانونه هم اوښتي دي چې دا وضعیت لا حساس کړی دی. کارپوهان ټینګار کوي که افغانان وکولای شي د ملي ګټو پر بنسټ یو ګډ دریځ غوره کړي نو دا به نه یوازې د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي بلکې د هیواد د راتلونکي پرمختګ لپاره به هم یو مهم ګام وي. په پای کې شنونکي وایي اوسنی وخت د یووالي، تفاهم او ګډ کار وخت دی او دا به راتلونکي ورځې وښیي چې افغان سیاسي مشران به دغه فرصت څنګه وکاروي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.